کم یو ماشوم چې ډېر زیات ژاړي، اوس په دې آیاتونو مبارکو باندې دم کا، اچانک به د هغې ماشوم ژړا بس شي، بیا به نه ژاړي. بعضې ماشومان زیل کوي، د هغه زیل د ختمولو دپاره چې دا کم آیاتونه درته ښیم، که په دې آیاتونو باندې هغه ماشوم دم کې زیل والا ماشوم رب العالمین به هغه ماشوم تم شفا ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن درته د قرآن مجید یو 3 واړه آیاتونه ښیمه، او دا داسې آیاتونه دي کله چې یو ماشوم تاسو له راشي او هغه ماشوم ډېر زیات ژاړي، لکه بعضې ماشومان وي هغه زیل کوي، نو کم یو ماشوم چې زیل کوي او تاسو له څوک راولي، نو تاسو په دې آیاتونو مبارکو باندې دم کې بیا تاسو وګورئ چې د هغه ژړا څنګه ختمیږي. اچانک به د هغه ژړا ختمه شي او هغه به مکمل قلار شي. د ماشوم د زیل ختمولو دپاره او د ژړا د ختمولو دپاره په دې آیاتونو مبارکو کې یو ډېر لوی پاور دی. اول درته زه یو څو نمونه ښیم. ماله چې خلک یو ماشوم راولي، زه په دې دغو باندې دعاګانو آیاتونو باندې دم کم، رب العالمین هغه ساتي ښه کړي. تاسو ته هم همدغه دعاګانې او دا کوم دغه چې دي آیاتونه همدا درته ښیم. کله چې تاسو له یو داسې ماشوم راشي چې هغه زیل کوي او ژاړي ډېر زیات، تاسو به دا ماشوم ځان ته آمنه سامنه کېنوئ، بلکل مخامخ به ځان ته کېنوئ، او د هغې نه پس چې کله مخامخ کېنئ 3 کرته به په رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک باندې درود شریف ووایئ. یو پیرې به الحمد شریف ووایئ، بیا 3 کرته به قل اعوذ برب الفلق سورت ووایئ، 3 کرته به قل اعوذ برب الناس سورت ووایئ. د هغې نه پس به اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق ووایئ، او بیا د هغې نه پس به 3 کرته به دغه ووایئ اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، او 3 کرته به دغه ووایئ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. دغه 3 کرته ووایئ. بیا په اخر کې به درود شریف ووایئ 3 کرته، او دغه ماشوم باندې شوف کې خو شوف او یا کوف چې اچې په داسې انداز کې واچې چې د ستا د خولې د لاړو دا کم ذرات دي چې دا په دې ماشوم باندې ورپروزي دي سره. او بیا خو هم که یو ماشوم داسې وي چې بلکل د ژړا هغه غوټې پې باندې بلکل راځي، ډېر انتخایي د حد نه سیوا ژاړي، که هغه ماشوم وي چې بلکل د هغو ژړا بس کېږي نه، نو هغو ته په دې ښي غوږ کې اذان وکړي او په دې ګس غوږ کې ورته اقامت وکړي او دوباره په ده باندې ورشوف کې، انشاءالله د غوټو والا ژړا دا به بلکل ختمه شي. نو د ماشوم د زیل ختمولو دپاره دا کم آیاتونه او دا کمې دعاګانې مې ورته وښولې، یقینا چې یو ډېره لویه پیدا به تاسو ته په دې کې مې وشي. دویم نمبر کې یو څو آیاتونه درته ښیم، طریقه درته ښیمه، په دې طریقې سره به تاسو دغه چې دي آیاتونه مبارکه ولیکئ، ماشوم ته به په دې غاړه کې واچوئ. تاسو به په اولنۍ کرښه کې ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم هذا یوم لا ینطقون، لاندې به ولیکئ، د دې لاندې به بیا ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم وخشعت الاصوات للرحمن، د هغې د لاندې به بیا ولیکئ بسم الله الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواههم. دغه 3 آیاتونه مبارکه به ولیکئ، او هغه ماشوم چې ډېر زیات ژاړي یا هغه ماشوم چې هغه زیل کې ډېر زیات، هغو ته به یې په غاړه کې واچوي. لیکن یو خبر احتیاط به کوئ، د دې خبر احتیاط به کوئ چېرته کې داسې نه وي چې دا ماشوم کله یو چې دی ګنده ځای ته ورځي نو دا تعویض به وباسي، لکه مثلا په دې کې قرآني آیاتونه لیکل شوي دي، بسم الله الرحمن الرحیم پکې لیکل شوی ده، نو چې کله هم د ماشوم ته په غاړه کې دا تعویض واچوه، کله چې دی ځي باتروم ته نو دغه به ترنه تاسو وباسئ او یو محفوظ ځای کې به یې ترېږدئ. نو یو ډېره زبردسته وظیفه، یو ډېر زبردست عمل مې درته وښولو، بلکل دا وظیفه او دا عمل تاسو کولی شئ، د دې تاسو ته مکمل اجازت دی، هر څوک د دې نه مکمل فایده اخیستلی شي.